زمونږ په پاکستان کې داسې قانون پکار دی چې کله یو انسان ولګي او د یوې ماشومې سره زیاتی وکړي، غلط کار ورسره وکړي، چې هغه راواخلي او کلیان چې دی نو هغه له فانسي ورکړلی شي یار. واقعه راغله لکه زمونږ په معاشره کې وګوره، زمونږ په معاشره کې دا خلک ډېر زیات موجود دی، یو ناسور چې دی نو موجود دی. ویډیو راسره مکمل وګورئ. په هریپور کې د 15 کالو ماشومې سره چې کم کار شوی دی نو تاسو سوچ هم نشئ کولی. د دې ماشومې نوم چې دی نو حیات النور دی، چې یو درې لونډان او درې بې غیرته لګي او دغه ماشومه چې دی نو چوتۍ. چې کله دغه ماشومه ویسي نو دغه ماشومې سره چې څه وکړي تاسو سوچ هم نشئ کولی. دغه نه پس یو کوهي ته ور واچوي. چې کله یو کوهي ته ور واچوي دغه نه پس مور پلار لګي د خپلې لور په تلاش کې دي چې زمونږ لور چی شوله، هغوی ته پته نه چې درې بې غیرتو لګېدلي او دغه لور چې دی نو دی سره زیاتی کړی دی. دغه نه پس پولیس هم انویسټیګیشن چې دی نو هغه کوي. دغه نه پس چې دی نو هغه ماشومه د یو کوهي نه چې دی نو برآمد شي. چې کله د هغې ماشومې پوسټمارټم وکړي، چې کله د هغې ماشومې پوسټمارټم وکړي نو د هغه سره غلط کار هم شوی وي، هر کار د هغه سره شوی وي، ظلم زیاتی ورسره شوی وي یار. زمونږ په پاکستان کې داسې قانون پکار دی چې کله یو کس ولګي او د یوې ماشومې سره زیاتی وکړي، د هغه نه پس هغې کس له کولیام فانسي ورکول پکار دي چې هغه کوله او فانسي کې چې پته ورته ولګي چې دا نور خلک دي چې دې عبرت واخلي. او زمونږ په پاکستان کې قانون داسې نشته دی. زمونږ په پاکستان کې داسې قانون دی، ډېرې واقعې چې دی نو په دې سوشل میډیا باندې بیان کړلې، د هغه نه پس ډېر کسان چې دی نو هغه پکې برې هم دي. ولې چې هغو غلط کار کړی وي. نن سبا د پیسو دور دی، که پیسې در سره وي نو بالکل چې دی نو ته هر څه کولی شي. تاسو سوچ هم نشئ کولی د یوې ماشومې سره زیاتی کېږي خو بیا هغه له کولیام هغه کس له فانسي نه ورکړلی کېږي. ولې زموږ په معاشره کې داسې په پاکستان کې داسې قانون هم پکار دی او دوی له پکاره چې داسې قانون جوړ کړي چې دې کسانو ته چې دی نو کولیام فانسي ورکړلی کېږي. چې ولې تاسو چې دی نو د 15 کالو یوې ماشومې ته یوې ګوډیګې ته چې دی نو هغه داسې غلط کار کوئ او هغه بیا کوهي ته ور یار. دا زمونږ حال دی. الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. موږ وایو په موږ باندې عذابونه راځي، په موږ باندې قحطونه راځي، په موږ باندې به قحطونه نه راځي، په موږ باندې به عذابونه نه راځي. دا څه روان دي یار. زمونږ په دې معاشره کې داسې ناسور او داسې بې غیرته ګرځي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. د ماشومې سره د 15 کالو ماشومې سره ته د هغه سره زیاتی کوې، د هغه سره غلط کار کوې، د هغه سره ظلم کوې. ای بې غیرته تاسو چې دی نو د سره په تاسو کې حیا نشته دی. که نن سبا موږ په معاشره کې ویډیو جوړو، خلک اصل تنقید په موږ باندې کوي چې هلته ته زه ویډیو کریټر یم، زه عام طور باندې پیغام چې دی نو هغه شریک کړم. خو داسې سوچ چېرته هم مه کوئ. پښتنو ورونو د ماشومانو خیال ساتئ. او لکه زموږ په معاشره کې چې دی موږ بار بار وایو چې د خپل ماشومانو ډېر زیات خیال ساتئ. بار بار تاسو ته وایي که نه چې خپل ماشومان په کورونو کې ساتئ، که نه داسې ناسور چې دی نو په دې معاشره کې ګرځي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. که داسې کسانو له کولیام فانسي ورکړلی شي که نه، بله ورځ به چې دی نو بله ورځ د داسې کسان به نور هم نه کوي داسې کارونه، تاسو به سوچ هم نشئ کولی. خو زموږ په پاکستان کې چې دی نو قانون نشته دی. قانون چې وایي داسې قانون ډېر ضروري دی چې جوړ شي، که نه چې کم کس د یوې ماشومې سره غلط کار وکړي چې کولیام وله فانسي ورکړلی شي، چې دوی ته پته ولګي چې دا نور ټوله دنیا ته چې دی نو عبرت واخلي چې د ماشومې سره تاسو داسې کار بیا وکړئ یار. نو ویډیو د ټولو پښتنو سره شیر کړئ. دا په هریپور کې دا واقعه راغلې. په دې باره کې څه وایي ښه کومنټ ضرور وکړئ. زما دا ویډیو ټولو پښتنو ته ضرور ورسوئ.